افغان عبوري حکومت چې دی هغه دا وی چې موږ د اسلام په نوم راغلي آیا قانون تعلیم هر سیز هر شوبې کې دا خو اسلام هم دغه څه دی چې څنګه پیغمبر اسلام راوړي. زمونږ بدبختی دا ده چې زمونږ د هر سړي سره خپل چړه په لاس کې ده. چا د پاکستان یا د ملک یا د ریاست چړه راغسته ده، چا د اسلام چړه راغسته، چا ځان د دې بالکل هغه ماما یا چاچا غني یا بالکل ټیکدار غني. چې دا په دې حقيقي عمل چې دی او دا حقيقي فالو کول چې دی دا نشته. حسین شاه صاحب دلته دا خبرم کومه چې افغان عبوري حکومت چې دی هغه دا وی چې موږ د اسلام په نوم راغلي یو. ټیک شو، اسلامي امارت دی، هغه خپل چې کوم گورننس دی هغه ته وی چې دا اسلامي حکومت دی، اسلامي امارت دی. آیا هغه اسلام فالو کوي په هغه طریقې سره؟ ځکه د بدبختی چې څنګه دی وای کنه چې اسلام مونږه فالو کوي، زموږ ټول تعلیمات چې دي هر څه چې دي هغه اسلامي دي. نو آیا قانون تعلیم هر سیز هر شوبې کې دا خو اسلام هم دغه څه دی چې څنګه پیغمبر اسلام راوړي؟ ورته دا څه ده چې زمونږ بدبختی دا ده چې زمونږ د هر سړي سره خپل چړه په لاس کې ده. چا د پاکستان یا د ملک یا د ریاست چړه راغسته ده، چا د اسلام چړه راغسته، چا ځان د دې بالکل هغه ماما یا چاچا غني یا بالکل ټیکدار غني. چې د پیغمبر علیه السلام او زمونږ په دین زمونږ د مذهب او په دین کې ډېر زیات فرق دی. دام ځان له وګد ډسکشن جوړیږي چې دا چې دی چې دا په دې حقيقي عمل چې دی او دا حقيقي فالو کول چې دی دا نشته. بالکل دا خبره نشته. اوس که داسې خبره یې نو په اسلام کې خو تنخوادار هم نشته. که داسې خبره نو د اسلام کې اسلام مونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ اسلام بستوره د پوزه پرې کول دی، غوږ پرې کول دی. اسلام چې څومره لوی مقدس دین دی او هغه چې مونږ له سره کوي چې مونږ هغه څیزونه نه ښیو دی خلکو ته. اسلام چې کوم ښځې هغه ورکړی دی مقام ورکړی دی هغه مونږ نه ورکوو. دا جنت جنت چې د خپل لاندې دی دا نارینه دی که زنانه ده. الله تعالی خپل مینې له د ښځې په مینې سره مشابهت ورکړی دی. ټیک شو، هغه وایي که ستا مور تا نه مینه کوي، تا سره مینه کوي، نو زه در سره د 80 میندو عمره مینه کوم. لکه د دې نه غټ بس مثال بالکل نه چې جنت چې د چا د خپل لاندې مونږ د قبر په حساب هم چې وایو مونږ خو داسې دغه څیز په سر چې یو نو مونږ وایو چې یو مقام هغه وایي چې د خپل لاندې جنت دی. اوس او دلته د قرآن ټوپک راغسته د قرآن خو چې نه دا به داسې نه نو دا خو داسې ده لکه دا لایټ زموږ په سر لګېدلی مونږ وایو چې تیاره ده نو دغه خو نه کېږي. حسین شاه صاحب دلته یو سوال دا دی چې امریکا افغانستان ته وایي چې ښځو له یا جنکو له د تعلیم حق ورکړي، پاکستان ورته وایي، دا نور اسلامي ملکونه ورته وایي. آیا د افغانستان حکومت ډیر انسیکیور دی یا څه مسله ده چې هغوی جنکو ته د تعلیم حق نه ورکوي؟ هغوی دا ګڼي چې جنۍ که تعلیم حاصل کړي نو باغی بشي. دا خو جي په دې باندې خو دلته هم ډېره لویه زموږ په دې وطن کې جي د 2008 واله د 2014 پورې جي دلته د جنکو سکولونه دلته په چوکونو کې جنکۍ او دا زموږ خورلنې دا ځوړندې شوې، د دوی لاشونه ځوړندې شو، بې حرمتۍ وشوې. د اسلام هغه بالکل بیسکس چې دي که نه جي دا هم د سره نه مني. د لاش بې حرمتي نشته په اسلام کې، نشته د لاش بې حرمتي. کمې بې حرمتۍ ونه شوې. اوس زمونږ بدبختي دا ده چې مونږ هغه خلک ما خو تاسو وویل که نه چې مونږ په خپل حساب باندې په خپله طبیعت باندې او په خپله طریقه باندې دین هم چلو، په خپله حساب او په خپله طریقه وطن هم چلو، خو کور او خاندان هم په خپل حساب چلو، په خپل چې دا زه سویم دا ټیک کوم دا بل سړی غلطه وایي. زه به دا وایم چې خپل حساب مطابق خپل توفیق مطابق مونږ اسلام استعمالو. چې کوم ځای کې پکې زموږ خیر دی هغې له غاړه ورکوو، چې کوم ځای کې نه د په هغې ګوته. ځکه چې مونږ وایو چې ښځې ته د پردې حکم دی خو د هغې نه مخکې الله تعالی دا ویلي چې سړی چې دی نو هغه دی د خپل نظر حفاظت کوي، هغه د سترګې چې دی نو هغه لاندې ساتي. خو مونږ هغه جمله چې دی نو هغه دوی کوم وایي چې نه ښځه به صرف پرده کوي. ګوره جي نه ټولې ښځې چې دي ګوره جي نه ټولې ښځې ښې دي، صفا خبره ده. نه ټول سړي چې کوم دی ښه سړي دي، نه ټولې ښځې خرابې ښځې دي او نه ټول سړي خراب خلک دي. ښه خراب په هر معاشره کې په هر خلکو کې یا په هر جنس کې شته. خو زه بدقسمتي دا ده چې زه چې کومه خبره تاسو ته کول غواړم، زه دا غواړم چې زما په مزاج زما ذاتي مزاج
زما په طبیعت کومه خبره ټیکي نو زه دا وایم چې دا شرعیم ده، دا دینیم ده، دا عینیم ده، دا قانونیم ده او دا ټیکم ده. چې کومه خبره زما په مزاج او زما په دې پوره نه نو زه به دا وایم چې دا غیر شرعیم ده، دا غیر عینیم ده او دا غیر قانونیم ده. دا 2 یارډ سټکس چې دي کنه جی، دا یارډ سټک چې دی دا یو کول غواړي، او چې زما دپاره یو ګزي ستاسو دپاره بل ګزي، دا یارډ سټک چې دی کنه جی، قانون بیل دی بالکل جی په یو ګز کول غواړي. دلته دا بدقسمتي ده. هر سړی چې ګوره جی یو سړی به راپاسي هغه به د کانسټیټیوشن برمله په وچه ډاګه وایلیشن کوي چې لیونی به مو چې دا د کانسټیټیوشن وایلیشن دی، لیونی چې ورته کښېني هغه چې دا د دې کانسټیټیوشن د دې کلاس وایلیشن دی، هغه به وایي زه ځایني سړی یم، ځایني کار کوم. دغسې د شریعت په باره کې ده، دغسې ایون د پښتو په باره کې ده، دغسې د هر چا خپل رواجونه دي جي. هر سړي خپل ځان خپله پیمانه، خپل یارډ سټک او خپل ګز جوړ کړی دی. آیا دا مونږ ویلی شو چې پښتنو حق تلفي هم دغسې کېږي، د هغوی سره هم د ناانصافي دغسې کېږي؟ ګوره جي د پښتنو سره خو که تاسو په دې چوکاټ دننه وایئ چې خبره وي زمونږ د ریاست دننه، که تاسو اوورال خبره کوئ جي د پښتنو سره جي، پښتون خو اول دا دی چې زه ډېر په احترام سره یم، پښتون خو اول په خپله د ځان دشمن دی، اتفاق پکې نشته نشته جي. مونږ د یو بل سبب بالکل جي چې اول خو دا مرض چې دی دا ډېر خطرناک مرض دی. دویمه دا خبره ده چې هغه کور ټول عمر رواني ته چاته خیرې کوې که نه نو بس ورته چې خدای دې په کور کې ټول مشران که ابه خوشحاله چې کور کې مې ټول د کور کې چې ټول مشران شو کور تباه دی. زمونږ پښتون هر دا اوس چې کم روان دي چې کم خلک لګیا دی او په کوم حساب باندې لګیا دی، د دې ایکسټریمه پورې هم لګیا دی چې دا هر څه دې تباه شي، او زه چې کومه خبره کوم زه ټیک کوم، سل یې غلطه کوي وایي زه ټیک کوم. همدغه چل دی پښتنو سره همدغه مسله ده. زمونږ د پښتنو دا یو بدقسمتي ده چې مونږ د ما خو تاسو بیا به مه قضیله خبره چې هر سړی وایي چې زه ټیک یم او ته غلط یې. ښه لیډرشپ ورته نه دی میلاو شوی. لیډرشپ شته جي، اوس راټولوي به یې څوک. ما تاسو ته ووایي چې باچا خان یوه صدۍ چې دی د دې پارټۍ وشو، یوه صدۍ د دې تحریک وشو جي. باچا خان عهده نه ده اخیستی، باچا خان وزارت نه ده اخیستی، باچا خان کرسۍ نه ده اخیستی، باچا خان اقتدار نه ده اخیستی. 38 کاله جي سی کلاس جیل تیر کړی، 38 کاله سی کلاس جي چې کلاس څه کوم چې ما جیلونه د مارشالاګانو د وخت په وخت ما پولیټیکل قیدي پاتې ما د کلاس نه هغه سړی خبرې چې کم په خپله په جیل کې پاتې شوي، A کلاس جیل څنګه، بی کلاس څنګه او سی کلاس څنګه. باچا خان 38 کاله سی کلاس جیل تیر کړی او سی کلاس یې په دې تیر کړی چې هغه وي چې زما خدای خدمتګار چې دي زما ملګرو ټولو ته چې کلاس نه ورکوئ نو زه به هم د دیو سره یم. څه خو دیو نه دی ورکړی، نه فرنګي ورکړی دی، نه بیا د نورو خدای دې خپل رحم وکړي دا چې چاته حوالې شوي نه دیو ورکړی، خو د هغه خپل اصول دا چې زما ټولو ملګرو ته نه نو زه به کلاس نه علم. نو چې یو سړی 38 کاله جیل تیر کړي او په 38 کاله کې د دې پښتون ولس دشمن هم دا نشي ثابتولی. اوس په دې دغه باندې یو خبره چلیږي جي، مونږ دلته د ټول نه زمونږ ډېر لوی هیرو چې دا واقع ختم دی چې هغه ستار ایدي چې دی، چې هغه عبدالستار ایدي صاحب چې دی هغه یو ښه کاز دپاره ډېر ښه مطلب چې ځان وقف کړی. د هغه وینا دا ده چې هغه وایي زه د باچا خان نه متاثره شویم. نیلسن منډیلا وایي چې زه د باچا خان نه متاثره شویم. ګاندهجي وایي چې زه د باچا خان نه متاثره شویم. په سوونو زرګونو کتابونه او پیپرز دا لیکي د باچا خان په ژوند باندې. ګوره چې دا واحد سړی و چې د عدم تشدد پښتون عدم تشدد ته راوستل چې دی که نه دا ډېره ګران. پښتون خو په پیسټل پوینټ باندې خبره کوي، پښتون خو هر وخت ګوته په ماشه باندې پرته وي. پښتون او بیا بالکل تاریخي عدم تشدد د فرنګي خلاف راپاڅېد، د فرنګي خلاف یې دا دومره اوږده مبارزه وکړه، په عدم تشدد باندې وکړه چې دا به وایي چې تا ته سړی یو مخ سپېړ درکړي بل به ورته مخامخ کړي، چاته یې تېزه خبره نه ده کړې. د دې قوم کوڅې جارو کړي دي، د دې قوم حجرې جارو کړي دي، په دې کې د صلح خبره کړې، په دې کې د روغ دا نن چې د فلسطین دا کمې قصې دي 1926 کې باچا خان تللی دی
بیت المقدس کې د ولی خان مور بي بي چې دا غالته وفات شوی د الته خخه ده بچا خان کور واله خجی اتلې د عمدقه کیسه وا چې مسلمانانو به وټلې چلې دی غو بل ډبلې به جوړو يهوديانو خپل کارونه کول او دغه به کول ماخام به بیا راتله او دوی به په داسمه کې خرڅولې بچا خان نوې مازی تاسو کو چې تاسو ولې دغه نه کوي دا دومره جیدادونه زمکه خرڅوي او دا کوي او دا خوري چې ما مېدی راځي د زمکه واسه مواله کې اخره صدې د دنیا سي مرانی کې دا کمکل دي دی اخلي وې ما چې خمولا تاسو لمر رسیدل تاسو د ملاقات کړي دا نن دي د فلسطین کوم حل دی او د اسرایل کوم پوزیشن دی 1926 تاسو په خپل سوچ کوئ چې سکم ما خل درې کاله کم یو څه درې نه ونوي کاله مخکې بچا خان دا خبره کړې ده هغه ته چې دا کارم غلط بالکل ډیر هم صحیح وي او ډیر خفغان او تکلیف سره دا ویل غواړي چې نه مسلمان متحد دي او نه پښتون متحد دي ډیر مننه حسین شاه یوسف زئی صاحب مونږ له وخت راکولو خبرې ډېرې او وخت کم دی مونږ سره مونږ په غواړو چې یو بل اپیسوډ کې مونږ تاسو سره د دې خبرو سلسله هم د دې ځینو شروع کړو ځکه چې ما په شانتي ځوان لپاره دا ډیره زیاته ضروری ده چې باچا خان کوم ویژن او چې هغه سوچو هغه د پرمختګ طرف ته لاړ شي او هغه سيزونه چې دې نو مونږه په نننې دور کې فالو کوو ډیره مننه یو ځل بیا ډیره مننه چې تاسو مونږ له وخت راکو د سالټ رینج پادکاسټ یو نوې اپیسوډ سره به یو ځل بیا ملاويږو هغه پورې مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ